الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 39 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ژباړه: ای بني اسرائیلو، یعنی د یعقوب اولاده، یاد کړئ نعمت زما هغه چې انعام می کړی دی په تاسو، او بل یاد کړئ چې بېشکه ما غوره کړی یې تاسو نیکونه ستاسو په خلکو کې د زمانې. تفسیر: څرنګه چې تقوا او کامل ایمان حاصلول د صبر، حضور او عبادت کې د غرق کېدلو په وسیله سخت وو، نو آسانه لاره یې ښیي چې هغه شکر دی. نو ځکه حق تعالی خپل هغه انعامات او احسانات ورپه یادوي چې وخت په وخت یې په دوی باندې کړي دي، او هم د دوی د نارواو کارونو ذکر کوي. دا یوه فطري مسله ده چې نه یوازې انسان بلکې حیوانات هم د خپل منعم سره مینه لري او د هغه پیروي کوي. همدغه مضمون په څو رکوګانو کې په مفصل ډول بیان شوی دی. په عالمیانو باندې د بني اسرائیلو له فضیلت څخه مطلب دا دی چې دوی د پیدایښت له ابتدا څخه د دې خطاب تر نازلېدو پورې په نورو ګردو فرقو فضیلت درلود او هیڅوک د دوی ساری نه وو. کله چې هغوی د پاک قرآن او د آخري زمانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ودرېدل، نو د دوی فضیلت له منځه لاړ. ومن الله توفیق. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.